بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب يسر لنا وتمم لنا بالخير مونږ دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها دا د دې نوم دی وی هغه دروس اللغة العربية دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها یعنی درسونه د هغه لغت عربي چې په هغه سره ناطقین نطق نشي کولی، یعنی نطق یو کس ته عربي نه ده یاد هغه به وکولی شي چې عربي زده کړي. بیا راځه د 5 نمبر صفحه کې الدرس الاول دی اول درس تا ته ذکر کوي. طریقه دی دا خو اسانه ده، دا اول څو درسونه بلکې دا ډیره پورې به اسانه وي. نو دا د دې راجمع کوونکي ته الله رب العالمین اجر عظیم ورکړي چې په اسانه طریقه سره یې راجمع کړې ده او هغه کسان چې عربي زده کول غواړي هغوی ته عربي ور زده کوي. نو الدرس الاول دی تا ته اول هذا ښیي. هذا تا په نحو کې ویلې ده چې دا د اسم اشاره ده. هذا اسم اشاره ده. دا اشاره چې ده هغه اصل کې قریب ته ده، یعنی هذا للقریب. ته چې په عربي کلام کې هذا استعمالوې دا به د قریب دپاره استعمالوې. لکه زه وایم چې ما هذا دا څه شی دی؟ ته وایې هذا قلم، دا قلم دی. نو ما چې د دې اول شروع په اشاراتو سره کوي ځکه عربي کې هم استعمالیږي اشارات ډېر. نو دی اول تا ته د هذا څخه راخلي وایي اول هذا ده، بیا د هغه وروسته به غالبا ذالکي او بیا وروستني درس کې بیا تا ته نور مثالونه درته ښیي. نو اول کې دی تا ته وایي الدرس الاول اول درس. الدرس الاول لږ لږ نحو به هم پکې وایو چې دا فایده پکې زیاته شي. الدرس دا موصوف دی، الاول یې صفت دی. نو موصوف صفت کې اعراب دا دی چې دواړه به اعراب یې ورقمېدل. نو دلته الدرس هم مرفوع دی، الاول هم مرفوع دی. الدرس هم مذکر دی، الاول هم مذکر دی. الدرس باندې هم الف لام راغلی، الاول باندې هم الف لام راغلی. او الدرس هم معرفه دی، الاول هم معرفه دی. نو د یوې څخه دا به یا مبتدا که الدرس الاول هذا یې خبر که، یا دا الدرس الاول خبر که مبتدا محذوفه راوبات هذا الدرس الاول. خو دی اول د هذا شروع کوي. هذا یعنی هذا دا د مذکر دپاره استعمالیږي. په اسماء اشاراتو کې هذا د مذکر دپاره استعمالیږي او هذه دا اصل کې هذا د مفرد مذکر دپاره استعمالیږي او هذه دا بیا د مؤنث دپاره استعمالیږي واحد. نو دلته دی وایي هذا بیت، د بیا هلته نشاندهي هم ورته کړې، کور ته هم نشاندهي کړې، مسجد ته هم هذا مسجد، هذا باب، هذا کتاب، هذا قلم، هذا مفتاح، هذا مکتب، هذا سریر، هذا کرسی. یعنې د 5 نمبر صفحه کې دی تا ته مخکې اشاره ښیي بیا مشار الیه. نو هذا اسم اشاره ده، مشار الیه اشاره یې څه ده کړې؟ کور ته یې کړې. نو کور ته په عربي کې بیت وایي. بیت لکه عربي کې استعمالیږي بیت. یخربون بیوتهم بایدیهم و ایدی المؤمنین قرآن کې الله وایي بیوت جمع ده، بیت مفرد ده. نو هذا بیتون. نو اصل کې بل دلته هذه بیا د جمع دپاره هم استعمالولی شي. نو هذا بیتون دا کور دی، هذا مسجدون دا مسجد دی، هذا بابون دا دروازه ده. د مسجد جمع مساجد دی، د باب جمع ابواب دی. وفتحت الابواب. هذا کتابون، کتاب مفرد دی، کتب جمع ده. هذا قلمون دا قلم دی، قلم مفرد دی، اقلام جمع ده. او هذا مفتاح، مفتاح مفرد دی، هذا مفاتيح چابیانی، مفاتيح جمع ده. هذا مکتب دا
ټیبل دی، مکتب. او مکاتب جمع ده. مکاتب جمع اصل کې نه راځي، خو د مکتب مفرد زیات استعمال. هذا سریر، دا کټ دی، یو کټ. سرائر جمع ده. هذا کرسی، دا کرسی ده. نو دا په لفظ د مذکر کې استعمالیږي. شپږم نمبر صفحه کې د تا ته ولول هذا یعنی معلومات یې درکړي چې ګوره مسجد هم وپېژنه، چې مسجد ته مسجد وایي، دروازې ته باب وایي لغت العربي کې. لکه مثلا زه وایم چې اغلقت الباب، ما بنده کړه دروازه. نو د شپږم نمبر صفحه کې درته وایي ما هذا، دا څه دي. نو د شپږم نمبر صفحه کې تا ته ستا نه اوس تفوس کوي ما، دا ما استفهامیه ده. زه وایم چې ما هذا یا اخي، څه دي دا ای وروره. نو ما استفهام دپاره راځي. اوس مخکني درس پنځم نمبر درس کې د تا ته شیونه ښودلي ول، اوس یې ته جواب کوه. ما هذا، هذا بیت، هذا بیت. ما هذا، څه دی دا؟ هذا بیت، دا کور دی. هذا بیت، ایا دا کور دی؟ نو دا همزم د استفهام دپاره راځي. نو نعم، جواب کې دا ورته ووایه هو نعم هذا بیت، او دا کور دی. بیا دی دویم وایي ما هذا، دا څه دي؟ قمیص نشاندهي چې ورته ورکړې ده. ما هذا، هذا قمیص. نو ته به جواب کې ووایې هذا قمیص، نعم هذا قمیص، او دا قمیص دی. بیا د دریم د کرسۍ دغه یې کړې ده نشاندهي. هذا سریر، ای دا کټ دی. نو جواب کې درته ورته لا لا لا، هذا ليس بسریر بل هذا کرسی. یا دا شی لا هذا کرسی، نه دا کرسی ده، کټ نه دی. بیا د قلم مثال کې د ویل هذا مفتاح، دا چابي ده. ته ورته ووایه لا هذا قلم، دا قلم دی. قلم ته قلم وایي، تا مخکني درس کې پېژندلي وای. بیا دی تا ته بیا د نجم د ستوري ته اشاره. ما هذا، دا څه دي؟ هذا نجم، دا ستوری دی. نو دا طریقه درته وښودله، اسانه طریقه چې کوم کسان نطق نشي پکولی هغوی لپاره. نو اوومه نمبر صفحه کې تمرین نمبر اول، ما هذا، دا څه دی وروره؟ چابي ته یې څه وویل په عربي کې؟ ته وایې هذا مفتاح، دا چابي ده. ما هذا، دا څه دی؟ د کتاب نشاندهي ورکړه. ته ورته ووایه چې هذا کتاب، دا کتاب دی. دریم قلم دپاره یې لیکلي ما هذا، دا څه دی؟ ته ورته ووایه چې هذا قلم، دا قلم دی. څلورم د کور دپاره یې لیکلي ما هذا، دا څه دی؟ ته ورته وایه هذا بیت، دا کور دی. پنځم کرسي دپاره یې لیکلي ما هذا، دا څه؟ هذا کرسي، دا کرسي ده. دا تمرین نمبر اول شو. تمرین نمبر دویم په اتمه صفحه کې، هذا بیت، هذا بیت، ای دا کور؟ لا بل هذا مسجد، لا هذا مسجد، دا مسجد دی. هذا مفتاح، ای دا چابي ده، قلم ته چې لیکلي. لا هذا قلم، دا قلم دی. هذا قمیص، ای دا قمیص دی. نعم هذا قمیص. هذا نجم، ای دا ستوری. نعم هذا نجم. نو دې کې د اسانه دي. تمرین نمبر دریم په نهمه صفحه کې، اقرأ وایه واکتب او ولیک. هذا مکتب، دا مکتب دی. هذا مسجد، دا مسجد دی. هذا قلم، دا قلم دی. هذا سریر، دا کټ دی. ما هذا، دا څه شی دی؟ هذا کرسی، دا کرسی ده. هذا بیت، ای دا کور دی. لا هذا مسجد، دا مسجد دی. ما هذا، څه دی دا ای وروره؟ هذا مفتاح، دا چابي ده. اوس دې کې تا ته خلاص شوله د هذا، یعنې دې کې تا ته څه ناڅه عدد شیونه وپېژندل. دا خو ستاسو دپاره اسانه دي، ځکه دا ټوله اسانه شیونه دي، زده دي. نو دی وایي من هذا، ما چې د ما د ذوي العقول، د غیر ذوي العقولو دپاره استعمالیږي. لکه مبادی الاصول کې هم دا تا وویل. ما هذا، دا څه دی وروره؟ هذا بیت، دا کور دی. کور خو اوس نفس نه لري، عقل خو نه لري کور. نو ته دا وپېژنه په دغه کې چې دا ما د غیر ذوي العقول، یعنې د عقل والاو دپاره ما نه استعمالیږي.
هذا أرض یا هذا بیت هذا مسجد هذا سریر هذا کرسی دا ټول چې دي غیر ذوي الروح شیونه دي، غیر ذوي العقول، یعنې هغوی دپاره نه استعمال. من چې دی من په کلام عربي کې دا د ذوي العقولو لپاره استعمالیږي. لکه زه اوس وایم من هذا، دی وایي هلته لیکلي من هذا څوک دی دا؟ هذا طبیب، دا ډاکټر دی، ډاکټر دپاره یې مس دغه ورکړی. دویم د لیکلي من هذا، دا څوک دی؟ هذا ولد، دا یو هلک دی. د لیکلي هغه کوم کس چې روان دی من هذا، دا څوک دی؟ هذا طالب، دا طالب دی. هذا ولد، دا هغه هلک دی؟ لا هذا رجل، دا عام سړی دی. نو په دې کې تا ته فرق د من او د ما دا وشو چې ما چې دی د غیر ذوي العقول لپاره به استعمالوي او من چې دی د ذوي العقولو لپاره استعمالیږي، یعنې د رجل د انسانانو یا د حیوانانو لپاره، د انسانانو لپاره خاص. بیا دې 10 نمبر صفحه کې بیا تا ته لیکلي دي، بیا درپه یادوي من هذا، دا ما هذا، دا څه دي؟ هذا مسجد، دا مسجد دی. من هذا، دا څوک دی؟ هذا تاجر، دا تاجر. ګوره د یوه جمله کې فرق وشو. ما هذا مسجد، مسجد د غیر ذوي العقول لپاره استعمال شو. من هذا تاجر، تاجر انسان دی، هغه ذوي العقل والا دی. هذا کلب، دا سپی دی، دا سپی شکل یې ورکړی. هذا کلب، ایا دا سپی؟ لا هذا قط، دا پیشو ده. قط عربي ته هره هم ورته وایي، قط هم ورته وایي، سنور هم ورته وایي. دا قط پیشو ده. او هذا حمار، دا خر دی، دا خر مې دغه یې ورکړی. هذا حمار، ایا دا خر دی؟ لا هذا حصان، بلکې دا آس دی. وما هذا، دا څه دی؟ هذا جمل، دا اوښه ده. جمل ګوره دا د اوښې رنګ یې ورکړی دی. نو په دې د درس کې تا ډېر شیونه وپېژندل. جمل یې وپېژندی، آس ته حصان وایي، خره ته حمار وایي، پیشو ته قط وایي، او سپي ته کلب وایي، مسجد ته خو نو مسجد وایي. نو دې کې بیا دی تا ته دا 11 نمبر صفحه کې دی تا ته وایي ما هذا، دا څه دی؟ هذا دیک، دا چرګ دی. حدیث کې هم راځي لا تسبوا الدیک، تاسو چرګ ته کنځل مه کوئ. نو ما هذا دیک، دا چرګ دی. اوس دا ما دا د غیر ذوي العقول، یعنې چرګ عقل نه لري حیوان. من هذا، دا څوک دی؟ هذا مدرس، دا مدرس دی. ګوره من استعمال شو ذوي العقول لپاره. بیا د دسمال مثال ورکړی، دا دسملونه. هذا قمیص، ای دا قمیص دی؟ لا هذا مندیل، دا قمیص نه دی بلکې دا دسمال دی. تمرین، اخري تمرین دی په اول درس کې. ما هذا، دا څه دی وروره؟ هذا قلم، دا قلم دی. دویم وایي هذا کلب، دا سپی دی. دریم کې من هذا، دا څوک دی؟ هذا طبیب، دا ډاکټر دی. څلورم هذا جمل، دا اوښه ده. پنځم بیا دی وایي هذا کلب، ایا دا سپی دی؟ لا هذا قط، دا پیشو ده. څلورم شپږم بیا دی هذا دیک، ایا دا چرګ دی؟ نعم، هو. اووم هذا حصان، ایا دا آس دی؟ لا هذا حمار، دا خر دی. نهم هذا ولد، ایا دا هلک دی؟ نعم هو. اتم کې هذا مندیل، دا دسمال دی. لسم من هذا، دا څوک دی؟ هذا رجل، دا سړی دی. الدرس الثاني 12 نمبر صفحه. نو دی اول درس کې تا ته بعضې شیونه درته وپېژندل. ګوره چې د هغه زده کول هغه یادول پکار دي. یعنې دروازې ته په عربي کې وایي باب، ابواب جمع ده، ډېرې دروازې. بابان یې تثنیه ده. او دا رقم مسجد دا یې واحد دی، مساجد یې ډېر دي. بیت، بیوت یې جمع ده، کور ته وایي. چابي ته عربي کې وایي مفتاح. زه وایم اعطیني مفتاحک یا اخي، اعطیني مفتاح الغرفه، راکه چابي د دې کمرې، د دې کوټې. او قلم، اعطیني قلمک یا اخ، راکه ستا قلم ماته، ای وروره. قلم. هذا کتاب، کتاب ته خو نو کتاب وایي. هذا کرسي، اجلس على الكرسي یا اخي، اجلس على الكرسي. او دا رقم قرآن کې هم راځي وسع کرسیه السماوات. هذا مکتب، دا ټیبل دی. هذا سریر، اجلس على نم على السریر، وده شه په دې کټ باندې. نو کټ ته سریر وایي عربي کې. او دا رقم بیا دې کې ستوري ته نجم وایي. او د بل شیونو کې په
په دې کې زموږ نه دا اووهم نمبر صفحه هغه پاتې شوې وله. اووهم نمبر صفحه کې بیا تا ته لیکلي ما هذا، یعنې نه وه پاتې شوې، بلکې هغه هر څه دپاره یې تا ته مثالونه درکړي وه د هغه زده کول. اووهم نمبر صفحه کې بیا د یو دغه اووهم نمبر صفحه کې اول نمبر ته ما هذا مفتاح، ما هذا کتاب، هذا قلم، هذا باب. نو دا ټوله اسانه درسونه دي تر دویم درس پورې. دویم درس به بیا وروستیونه کې وایو انشاءالله. او دې کې دا د خره ته حمار وایي، او آس ته حصان وایي، او پیشو ته قط وایي، سینور هم ورته وایي، هره هم ورته وایي. او دا رقم نور خو نو اسانه دي انشاءالله العزیز. وبالله تعالی التوفیق.